دل شکر هم شیرین دا حبیبا دا مخرن دل مرڅخه هم سپین دا حبیبا دا مخرن دل مرڅخه د هوا رادیو ګلونو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مار کلی کوو. هیله امید صدا سي دی چې ټول قدرمن به راته روغ جوړ او صحتمند وي. دا دی درته د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې د نوح علیه السلام کیسه وړاندې کوو. د مخرن دل مرڅخه هم سپین د حبیبا. په پخوا وختونو کې د واد، سوا، یعوق، یعوس او نصر په نومونو 5 مشران اوسېدل. خلکو ورسره ډېره مینه درلوده. د دوی څخه یې مشورې اخیستې او د دوی لارښوونو ته یې غوږ نیوه. کله چې دې نیکو خلکو له دنیا څخه رحلت وکړ، خلک یې په بیلتون کې ډېر خفه شول. نو یوه سړي مشوره ورکړه د دوی مجسمې دې جوړې شي چې یادګار یې پاتې شي. عامو خلکو دا خبره خوښه کړه چې د خپلو مشرانو یادګار وساتي. کالونه تیر شول، خلک پیدا شول، مړه شول، نسلونه راغلل او لاړل. بیا له خلکو دا خبره هیره شوه چې دا انځورونه د نیکو خلکو یاداښت یعنې یادګار دی. شیطان دوی بې لارې کړل، د دوی د قرب لاسته راوړل یې پیل کړل. د الله تعالی عبادت یې پرېښود او د دې مجسمو عبادت یې پیل کړ. الله تعالی نوح علیه السلام د دوی ولور ته مبعوث کړ چې دوی د ناپوهۍ له تیارو څخه د ایمان رڼا ته راوبولي. نوح علیه السلام په دې ټکو خپل قوم متوجه کړ او ورته یې وویل: ای زما قومه، د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې بل هیڅ معبود نشته. زه پر تاسې د یوه هیبتناکې ورځې له عذابه ویروم. نوح علیه السلام د علم او بصیرت له مخې خپل قوم ته د الله تعالی د بندګۍ بلنه ورکوله چې له کفره واوړي او د بتانو لمانځه نه پرېږدي، د الله تعالی واحده لا شریک عبادت وکړي او د هغه سره څوک شریک نه کړي. نوح علیه السلام د خپل دعوت د رښتینوالي لپاره پوره دلیلونه وړاندې کړل او په کائناتو کې د الله تعالی قدرت ته متوجه کړل او ورته یې ارشاد وفرمایه: پر تاسې څه شوي دي چې د الله لپاره تاسې د هیڅ عزت په فکر کې نه یئ، په داسې حال کې چې هغه تاسې ډول ډول پیدا کړي یئ؟ آیا نه وینئ چې څه ډول الله لاندې باندې 7 اسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ، رڼا او لمر ډیوه وګرځوله او الله تاسې له ځمکې نه په عجیبه ډول راټوکولې، بیا په هغه کې تاسې همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي او الله ځمکه ستاسې لپاره د فرش په څېر وغوړوله تر څو چې تاسې په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ. یوازې هوښیارانو او پوهانو یې بلنه ومنله او نور ټول قوم په ناپوهۍ کې پاتې شو. دی یې دروغ وګڼو او ویې ویل: دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی ستاسې په څېر. د ده پوښتنه دا ده چې پر تاسې لوړتیا ولري. که الله لیږلی ملایک به یې رالیږلی و. دا خبره خو موږ هیڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. دې خلکو نور خلک هم بېلارۍ ته بلل او ورته ویل یې: خپل معبودان هیڅکله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ عبادت د هغو بتانو چې نومونه یې دي واد، سوا، یعوس، یعوق او نصر. نوح علیه السلام حوصله وکړه، شپه او ورځ په پټه او ښکاره د الله تعالی د دین بلنه سرته رسوله. د خلکو په زړونو کې د الله تعالی محبت او مینه پیدا کوله. د الله تعالی نعمتونه به یې ورته یادول او ویل به یې: له خپل رب څخه د ګناه بخښنه وغواړئ، بېشکه هغه بخښونکی دی، له اسمانونو څخه به رحمتونه در باندې ووروي او په مالونو او زمنو کې به مو زیاتوالی راولي. تاسو ته به باغونه درکړي او نهرونه به درته جوړ کړي. د نوح علیه السلام قوم د ده د بلنې په ځواب کې ورته وویل: زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوند یو انسان یې، او موږ ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نیز ټیټ خلک وو بې فکره او بې سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه منو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه لوړتیا ولرئ.
بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. د نوح علیه السلام قوم د او د ملګرو ته د مرګ اخطارونه ورکړل او ویې ویل ای نوحه که تا لاس وانخیست نو په ویشتل شویو کسانو کې به شامل شي. نوح علیه السلام او د هغه ایمان لرونکي دوستان 1000 هم ونه ویرېدل مګر په ایمان کې لا زیاتوالی راغی. نوح علیه السلام 950 کاله د ایمان راوړلو ته بلنه ورکړه او د الله تعالی له عذابه یې وویرول. یوې کمې ډلې خلکو ایمان راوړ خو نورو ډېرو خلکو له بلنې انکار وکړ. په تنګ شول او ویې ویل ای نوح علیه السلام تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه. اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې موږ ته د هغه اخطار راکوي او رښتینی یې. نوح علیه السلام د خپل قوم په دې خبرو غمجن شو. د احتمالي نږدې راتلونکي عذاب د وعدې سره سره نوح علیه السلام دوی ته بلنه ورکوله ان تر دې چې دا امر وشو چې ستا له قوم نه چې کومو خلکو ایمان راوړو هغو راوړ، نور نو کوم منونکی نشته. د هغو پر کړو وړو غمجن کېدل پرېږده. هغه د الله تعالی په تقدیر خوښ و. کله چې یقین راغی چې د الله تعالی اراده شوې ده نو د اسمان لور ته یې لاسونه پورته کړل او له الله تعالی څخه یې غوښتنه وکړه زما ربه له دغو کفارو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. که تا دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندگان ګمراه کړي او د دوی له ذات نه چې هر څوک پیدا شي بد عمل او سخت کافر به وي. الله تعالی د خپل نبی دعا ومنله او امر یې وکړ چې یوه لویه بیړۍ جوړه کړي او په هغې کې د مارغانو، ځناورو او د کائناتو د هر څه یوه جوړه ټوله کړي چې کښتۍ جوړه شي نو دوی دې هم له ځانه سره وخېژوي. نوح علیه السلام د حکم تعمیل وکړ. دا یو ملګري د کښتۍ په تیارولو بوخت شول. کفار به چې کله تیرېدل نو په دوی پورې به یې ټوکې ټکالې کولې تر دې چې ټوکې یې بیخي ډېرې شوې. ویل به یې دوی داسې ځای کښتۍ جوړوي چې هلته نه سمندر شته او نه کوم سیند. کله چې به د نوح علیه السلام لخوا تیرېدل نو د هغه پسې به یې ملنډې وهلې. نوح علیه السلام به ورته ویل که تاسې موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ به هم په تاسې پورې ملنډې وهو لکه څنګه چې تاسې وهئ. کله چې د عذاب وخت راورسېد نو د ټولې کړې شوې جوړې کښتۍ ته پورته کړې. خپل کوروالا او ایمانوالاو ته یې وویل سپاره شئ په دې کې د همغه الله په نوم سره دی د دې روانېدلو هم د دې درېدلو هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی. ځمکې او اسمانونو ته الله تعالی امر وکړ چې خپلې اوبه راوباسي. له اسمانه باران راښکته شو او له ځمکې اوبه راوخوټېدې. اوبه ورو ورو اوچتې شوې. د نوح علیه السلام زوی هم د هغو خلکو له ډلې څخه و چې ایمان یې نه و راوړی. نوح علیه السلام چې ولیدل زوی یې په اوبو کې ډوبېږي او د ژغورنځای په لټه کې دی نو خپل زوی ته یې غږ وکړ ای زویه له موږ سره سپور شه، له کافرانو سره مه اوسه. لیکن زوی یې په کفر کلک ولاړ و او ویې ویل زه هم دا اوس پر یوه غره خېږم چې ما له اوبو نه وژغوري. نوح علیه السلام خپل زوی ته غږ کړ نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې هماغه الله پر چا باندې رحم وکړي. لوړې څپې د نوح علیه السلام زوی په خپله غېږه کې واخیست. هغه چې دا وکتل نو الله تعالی ته یې د دعا لاسونه پورته کړل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. الله تعالی په ځواب کې وفرمایل ای نوحه هغه ستا له کورنۍ څخه نه دی، هغه خو یو فاسد عمل دی. نو ته له ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې پر حقیقت نه پوهیږې. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي. نوح علیه السلام د الله تعالی په خوښه راضي شو او د بښنې غوښتلو په وخت کې یې وویل ای زما ربه زه تا ته پناه دروړم له دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهیږم. که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به برباد شم. بیا ځمکه او اسمان ته امر وشو ای ځمکې خپل ټولې اوبه جذب کړه او ای اسمانه بند شه. بیا اوبه ورو ورو کمې شوې. کښتۍ په ځمکه ولګېده. الله تعالی خپل نبي ته وفرمایل ای نوحه کوز شه زما له لورې سلامتیا او برکتونه دې پر تا او پر هغو کسانو وي چې ستا ملګري دي. په دې توګه الله تعالی نوح علیه السلام او ایمان لرونکو ته نجات ورکړ او کافران یې تباه او ډوب یعنې غرق کړل. چې ته بلا د حسن وې په
زاد چې تر ټول جهان